ښاري پراختیا. کندهار ښاروالي وایي سږ کال د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې د ښاري پراختیا د یو شمېر پروژو پلان لري چې یوه یې د کندهار ښار د اوومې ناحیې د پنجوایي دورایي د سړک پراخولو پروژه ده او تازه یې د 80 میلیونه افغانیو په لګښت د دغه سړک د پراخولو کارونه پیل کړي. د کندهار ښاروال مولوي عبدالله روحاني پرون د یادې پروژې د پیل په مراسمو کې وویل چې دغه پروژه له خپلې انکشافي بودیجې څخه جوړوي او په 2 فازونو کې به یې کارونه بشپړ کړي. دا موجوده چې اوس افتتاح کېږي دا پروژه زیات اهمیت لري ځکه دا ساحه تاسو وینئ چې ډېره مزدحمه ساحه ده او دلته ترافیک ډېر زیات دی او سړک نسبتا ډېر کم دی. د ډېره وخت څخه ښاروالي دې ته متوجه و چې دا پروژه عملي کړي. د ځنډ وجه شاید دا و چې دلته د استملاک خبرې ډېرې وې او بیا د ډېر زیار هڅې او کوښښ وروسته د خلکو حقونه ورته ورکول شول او دا ځای تخلیه شو چې نن الحمدلله سړک جوړونې ته آماده شو. شاوخوا د 80 میلیونه افغانیو په لګښت باندې چې د کندهار ښاروالي د انکشافي برخې څخه ورکول کېږي. د کندهار ښاروالي ویان سیف الله عاصم وایي د دغه سړک د استملاک کارونه بشپړ شوي چې د 2200 متره اوږدوالي او 40 متره په پراخوالي سره به یې په پاخه ډول جوړ کړي چې کارونه به یې په یوه کال کې بشپړ شي. دا چې دا سړک د 40 متره په پلنوالي سره په اساسي او معیاري شکل رغول کیږي. تیر کال د دې سړک د تخریب چارې ترسره شولې. د دې سړک په مسیر کې چې کوم موانع او کوم دوکانونه کورونه و د هغو د استملاک او تخریب چارې تیر کال ترسره شولې. اوس فعلا دا د رغنیزې چارې پیل شوې. د دې سړک کارونه به په 2 فازه کې پای ته ورسیږي او هر ورځ به 50 کسانو ته په فني او غیر فني ډول پکښې د کار کولو زمینه برابره شي. کندهار ښاریان هم خوښ دي چې دغه سړک پراخیږي او وایي هیله لري چې کندهار ښاروالي په دې برخه کې د نورو سړکونو پراخولو ته هم توجه وکړي. سړک ډېر تنګ و، اوس کار په شروع کې روغتیا دې وکړي چې کار ژر سر ته ورسېږي او ژر جوړ شي زموږ سړک. کارونه کېدله انسانان لوره زرنجان ورشئ به دلته نیم ساعت لاره بندې چې یو زرنج ودرېږي. ته دغه سړک په داسې تنګ و چې نه به امبولانس چارېدی سوه نه به شخصي موټران چندانې چارېدی سوه. د خلکو به جنجال ورسره نو ډېر به مشکلات وي په دا سړک. دوی خپل کار پسې راخستی دی موږ یې کور ودانۍ وایو. پس چې دا کار په مخه واخیسته سي کار یې سره خلاص.